بیا خاص کر ما درته ویل د روژې مبارکه میاشت ده د مسلمانانو خدمت کول او د دروژتیانو خدمت کول چې د هغې په یو څاڅکې اوبه باندې د هغې په یوه خورما باندې د هغې په یو غړپ شلومبو باندې الله تعالی د انسان د ګناهونو مغفرت کوي. الله تعالی په جنت کې د انسان دپاره د لوړو درجاتو بندوبست کوي. چې کله به پیغمبر علیه صلات وسلام صحابو ته دا خبره کوله چې دا د غمخوارۍ میاشت ده د مسلمانانو سره همدردي وکئ د هغې غمخواري وکئ. نو یو صحابي ورته ویل د الله رسوله زموږ سره خو یو څه نشته، موږ غریبان یو، موږ مسکینان یو، موږ د چا سره څنګه همدردي او غمخواري وکړو؟ او ته چې کوم ثواب د دې روژه د خدمت دا یادوې دا به زموږ په نصیب و قسمت کې رانسي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته په یو ګیلاس اوبو، په یو غړپ شلومبو، په یوه خورما باندې د چا د روژه خدمت وکړي. الله تعالی به ستاسو د ګناهونو د مغفرت ذریعه وګرځي. الله تعالی به ستاسو د جنت لوړې درجات وګرځي. الله تعالی به ستاسو د جهنم څخه د ازادۍ ذریعه وګرځي. لیکن وروسته وایي صحابو دا عوض او دا عبادت او دا اجر او ثواب ستی دپاره دی. که چیرې یو څوک د یو روژاتي په مړه نس باندې بندوبست وکړي نو بیا خو به الله تعالی زما د حوضه څه اوبه کړي. چې کم چاته الله تعالی زما د حوضه څه د اوبو څکه ورکړله لم یظمؤ ابدا، هغوی به د ټول قیامت په میدان کې بیا د تندې سره نسي مخامخ. یو صحابي ورته مل حوض یا رسول الله، حوض څه دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته حوض اعطانیه ربی، الله تعالی ماته یو حوض را کړی دی ماؤه احلی من العسل، اوبه یې در شهد او در عسلو خوږې دي، و اشد بیاض من اللبن، اوبه یې در شیدو تکې سپینې دي. من شربه لم یظمأ ابدا، چې کم چاته الله تعالی د هغې یو غړپ ورکړی او د هغې یوه څکه ورکړي لم یظمأ ابدا، بیا به په ټول قیامت کې پر ده باندې تنده در هغه وخته نه راځي چې در څو پورې دی جنت ته ورننوځي. نو د قیامت په میدان کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د لاسه سا، د خلفای راشدینو د لاسه سا د حوض کوثر د اوبو څخه د هغه چا نصیب کیږي چې کم سړی په دنیا کې د چا د روژه خدمت کوي، او چې کم څوک د چا د مسکنت خیال ساتي، چې کم څوک په دنیا کې د چا د ضرورت خیال ساتي او دا روژه د هغې په خدمت کې او د هغې په معاونت کې د هغې په کومک کې تیره کړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی دا ټوله په عباداتو کې را نصیب کړي. مبارکه میاشت را روانه ده، الله تعالی دې په غفلت او لاپرواهي کې نه را باندې تیروي. الله تعالی دې دې میاشت کې د ګناهونو سره وګرځي. الله تعالی دې مبارکه میاشت کې زموږ دپاره د حلال نفقې بندوبست وکړي چې په کومو اعمالو باندې زموږ رب زموږ څخه ناراضه کیږي. الله تعالی دې د هغه اعمالو څخه محفوظه زندگی په نصیب کړي. واخر دعوانا